السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د محرم میاشت او د دې میاشتې ځان له فضیلت ته چې رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي چې غوره روزه د رمضان د میاشتې نه بعد د محرم روزه ده. په دې میاشت کې روزي نیوه بغیر د عاشورا نه، روزي نیوه د اوچت عبادت ده. دویم فضیلت د دې میاشت دی چې په دې کې عاشورا ده، او د عاشورا روزه به رسول صلی الله علیه وسلم نیوه په جاهلیت کې، او به چې کله مدینې ته راغی نو یهودي ولیدو هغه دا روزه نیوه. نو رسول صلی الله علیه وسلم دغه نه تاسو کو چې تاسو ولې دا روزه نیسئ؟ ناغو ته چې دا مونږه په دیني سو دغه چې په دې ورځ باندې الله سبحانه وتعالی موسی له نجات ورکړو، موسی علیه السلام له فرعون او فرعون یې تبا کړ. او په روایت کې راځي چې موسی علیه السلام نیولې و یو مونږه یې نیسو. نو رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته جواب کوي چې ونحن احق منکم بموسی، مو خو به ډیر حقدار یو چې دا روزه ونیسو، ځکه چې مونږ خو موسی علیه السلام منو او داغه صحیح تابعداري مونږ کوو. نبی مرګرو ته امر وکړو په خپل هم د روزه نیو، او دا بیا لازم و فرض وونته کې ټول ته ویلو چې دا بنیسي. به چې کله د رمضان د میاش د روزه الله فرض کړی نو بیا رسول سم د روزه هغه فرضیت بیا ختم شو، او بیا رسول سم کو سو کې نیسي او کو سو کې نه نیسي. د وفات نه مخکې رسول صلی الله علیه وسلم ته مرګرو دا وی چې تاسو د يهودو د مخالفت خبره کوي، يهود چې دغه عاشورا روزه نیسي. نو رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته دا وی چې لئن بقیت الى القادم یا الى قادم، کزه دې روان کال ته پاتې شون لا سومن التاسع نو زو سره د نهم روزه نیسم. نو نهم ولسمه د دې لپاره چې مخالفت راشي. لنډه دا منګه د دې روزي د مسله تفصیلا نه ذکر کوو، خو صرف دومره دی چې خلکو تر یاد شي. او رسول صلی الله علیه وسلم وی احتسب علی الله، یا چاته تاسو کو چې یا رسول الله عاشوري فضیلت څومره دی؟ نو رسول الله سمو یکفر السنه الماضیه، تیر شي کال چې څومره ګناونه ټول په الله بخي. د دې فضیلت ته او غټ فضیلت ته او په دغه ورځ شي ویسو. نو په دغه ورځ دا واقع شي و چې موسی علیه السلام د الله نجات ورکړو د فرعون. د خوشحالي ورځ د موږ په شکر وباسو چې دومره غټ طاغي او دومره غټ د الله دشمن الله سبحانه وتعالی تبا کړو، موسی علیه السلام له نجات ورکړو. دا د اهل سنت والجماعت، د اهل حدیث، د سلفیانو ټول د منهج دی. کوم چې مسلمانان دي، کوم چې مسلمان دي هغه د منهج دی. دی بل طرف ته شیعاګان روافض دي، ناغو په دې ورځ باندې ماتمونه کوي. سړی ریان شي چې دا ماتم ګوره په فرعون باندې کوي چې فرعون ولې مړلی، زموږ د نیکه ولې مړ شوی، او زموږ د مرګره ولې مړلی، او دم دي وی نه موږ په حسین رضی الله پسې خپه یو. نو په دغه ورځ باندې بل کار دا شوی دی چې په حسین رضی الله عنه شهید شوی. اوس حسین رضی الله عنه شهید شوی دی، هغه باندې ماتمونه کول د حرام کار دی. هغه تفصیل مخکې راشي. د افسوس خبره ده چې دغه ورځ چې کوم مقصد لپاره رسول الله روزه نیولې، هغه مقصد ګوره زمونږ د سنیانو نه یې دی. پاکستان، انډیا، بنگلاديش په دغه ملکونو کې زیات خلک ګوره د روزه دي لپاره نیسي چې دا ماتم روزه ده، او توري جامې به چولې، سترګې توري کړي، او شربتونه تقسیمیږي، او دا د شیعاګانو د مولیان غریبي راکاږي او خلک وته جاړي.
د سنیانو نه د مسلې دا وجه دی چې زموږ معاشره به زموږ ملک خصوصا هغه دي چې وایي کې د نشتی یعنی په چا باندې پابندی ده که څو قرآن او حدیث بیانې یا قرآن او حدیث بلکې قرآن او حدیث چې څوک بیانې هغه تنګي څوک چې قرآن او حدیث بیانې هغه تنګي هغه نه علاوه بریلې خپل خبره کوي شیخ خپل خبره کوي عقیده کې بل گمراهی دا خپل خبره کوي عثماني خپل خبره کوي توحیدی جزات هغه خپل خبره کوي هر سړی لګیا اچار دی نه زمونږه معاشره د ریشیګانو د قصې ډیره اوریدلې دي زمونږه مشران هم هغه قصې به موږ ته رسیدلې چې کربلا په میدان کې دا شی او کربلا په میدان کې دا شی او ټول وته جاړي شیګانو خبره زنه کومه خو هغه سنیانو سره به کیم شریک او بلکې د دیوبند کوم مشهور علما چې کوم دي هغه مبارک هم درځي په کتابونو زینو کتابونو کې داشتي چې هغه به د ماتمونو کې حلوا خوراک د پرال تتلو هغه سره په ماتم کې شریک کیدو یو ماتم کې شریک شو مطلب دی چې تاسو خبره صحیح ده او تاسو کار صحیح ده ته پوښ داري چې د کربلا په میدان کې څه شي وو آیا د شیګان چې کوم وی کربلا په میدان کې دا شو دا صحیح ده کنه د دې صحیح سند سره موږ ته واقعا شتي په کتابونو کې کنه هغه صحیح ده و چې یو سړی د دې صحیح واقعینه خبر نه هغه بس په سره وکي چې کومه صحیح ده خو د شیګانو خبر هغه دروغ وي او لګیږي او په دې دروغ باندې او خپل خباثت پټي کدوې دا قصې او دا متمونه پرې خودو د شیګانو مذهب او دین ختم شو د دوی دین چې څومره اوس راټینګ دي هغه په دې قصو راټینګ دي په دې متمونو د دې مثال لې وی خزي دا وی چې د بچا لور و دی وی چې صبر دي سړی سره واده کوم چې ټول شپه ماته قصې کوي سحر د بانګ پور او که سحر د بانګ مخکې قصې ختمې شونه بیا و جنم دا خولي جنې و هر سړي د کوشش چې زه ورزم هر یو ورته قصې به شروع کړي نه چا سره پورې قصې کوي ستړي به بارته وې سمړ وکړو یو یې کوم وې دا کار او زه کولای شم مزه غیر اوس قصه شروع کړه ناغوي چې یو توتیو نو بیا دا غوي چې خامخ کې یو توتیو بیا دا غي مخ کې یو توتیو ناغوي په توتی به چې کړو مخ کې بل خبره وکړه وې دا ولنې توتی چې والوتو داغه ته بیا څه ویل دویم پسې والوتو وی بیا وی دریم پسې او دې لګیا وې دا غینه بس وش نو بیا دا وزیر والی او دا وزیر او دا په هوا کې دا خو د قصې وته کې نه دې خزه ته موږ کې و د توتی نه راز رب له قصې شتي ناغه وخندلو کې د توتی خبره نکوم او دا توتیان می ختم کړو ته می پریدي کله دې توتیانو د قصې ختم کوم ته ما پریدي خدای دې کې تور پرته د نور دې بار وجلی امام وجنه کې شیعاګان چې دا ماتم ونه کی او دا دروغ ونه وي د دې دین ختمي هغه باندې ان شاء الله مخکې مثالونه ذکر دوی چې کوم دروغ جوړ کړي هغه په من کې مشهور دي دا افسوس خبره یعنی سنیان د قصې کوي سنیان په مذهب کې د قصې کوي په مجلس کې بنای چې د ماتم په مجلس کې توري کپڑے بچولي وي سنیه او دا دروغ وي خو سوال داري چې په کربلا کې څه شي او د امام حسین رضی الله عنه څنګه شهید شو او د چا شهید کړو د سنیان وجلې کنه د شیعاګان وجلو او د یزید پرشتیا حسین رضی شهید کړي کنه دغه د معاویه رضی الله سو ټول ته پوښتنه پزله کې راځي او دې جواب له شریته ملګری چې کړه سره د علماء سره کېنه خدای هغه علماء سره چې قرآن او حدیث بیانې دغه مولانو سره نه کوم چې د دانوري او د خپل خېټه لپاره لګي اخېټه مولا چې دغه د شیعه سره شیعه او د بریلی سره بریلی او د حق پرست سره حق پرست ځکه چې هغه دین چې دغه مذهب خېټه نو کوم طرف ته چې خېټه هغه طرف ته وي مونږ او چې سره قرآن او حدیث بیانې هغه قرآن او حدیث باندې ځکه دا کار د قرآن او حدیث سره دی دا حدیث کار نشي د شیعه د بریلی د سوق د کار نشته حسین رضی الله عنه او حسن رضی الله عنه غنه مخکي د رسول صلی الله علیه وسلم وسیری او د رسول صلی الله علیه وسلم د زړه ټوکړي او څوک چې د دې دوه سره دښمنی کوي هغه زمونږ دښمن دی او څوک چې د دې دوه سره مینه کوي هغه زمونږ مرګره
دا دوانه موږ ته د خپل ځان نه، د خپل مور پلار نه، د خپل وینې نه، د خپل مال نه ګران دي. رسول صلی الله علیه وسلم وی دا دوانه چې دي سیده شباب اهل الجنه، په جنت کې چې کوم ځوانان دي دغه مشران به حسن او حسین رضی الله عنهما. رسول صلی الله علیه وسلم په دې باندې سخت مینو، ډیر زیات په مینو. او ورځ رسول صلی الله علیه وسلم خطبه کوله او دوی د مور نی کپڑے چولې فاطمه رضی الله عنها، او دوی د کور نه وروته نو د فاطمه رضی الله عنها کور خو د رسول صلی الله علیه وسلم جمعه ته، نو دوی چې د کور نه وروته نو په خپل نکبه به جمعه ته روانو. رسول صلی الله علیه وسلم به مینو ماشوم باغ چا به زی څوک به مین. او رسول صلی الله علیه وسلم د جمعې خطبه کوله دوی را روان، نو ماشومانو نی کپڑے چولې او را روان اولیدو بیا پاسې اولیدو پاسې دا ډېر ښکلی منظر د ماشوم چې هغه سنبال شوی او را رواني بچا پسې اولیږي بیا پاسې اولیږي پاسې سړی به ډېره مینه راشي. نو رسول صلی الله علیه وسلم خطبه پرې خو د هغو بسې کوشو، هغوی د ځان سره په غېږ کې راواغېستو. دا مینه و د رسول صلی الله علیه وسلم. رسول صلی الله علیه وسلم په منځه باندې په سجده باندې پروت و، په دې دواړو کې یو د رسول صلی الله علیه وسلم په اوږه ناست و یا د هغه په ملا به ناست و. رسول صلی الله علیه وسلم په سجدې نه پاڅېدو چې څو پورې به هغه کښته کوی شوی نو د رسول صلی الله علیه وسلم مینه و د هغوی سره. رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کوي چې څوک دوی سره مینه کوي هغه ما سره مینه کوي، او چې څوک دوی سره دښمني کوي هغه ما سره دښمني کوي. دا د شیعهګانو بهتان دی په سنیانو باندې روافض. د شیعهګانو خبیثانو دین دغه دی دروغ وي سنیان چې دوی د حسن حسین رضی الله عنهما او د علی رضی الله عنه او د آل بیت چې څومره دوی سره مینه نه کوي، موږ سره مینه کوو خو دوی سره مینه نه کوو لکه څنګه چې تاسو کوئ. څه خلک وایي وهابیان د امام ابو حنیفه رحمه الله سره مینه نه کوي، موږ سره مینه کوو خو دوی سره نه کوو لکه څنګه چې تاسو کوئ. د دې داسې مثال دی چې لکه په موږ پسې وشي عیسایي راشي نصراني او موږ ته دا وایي چې تاسو بې ادبه او تاسو دې لکه ولې موږ بې ادبه مسلمانانو ټول دا خبرې کوي، وایي تاسو د عیسی علیه السلام سره مینه نه کوئ او موږ د عیسی علیه السلام سره مینه کوو، موږ د الله زوی جوړ کړی، موږ سره مینه کوو، موږ د الله سره شریک کړی، تاسو سره مینه نه کوئ. جواب به دغه شي چې موږ د عیسی علیه السلام سره مینه کوو. عیسی علیه السلام باندې څوک ایمان نه راوړي او هغه پیغمبر نه کافر دی مرتد دی، خو دې مینه سره نه کوو لکه څنګه چې تاسو کوئ. موږ د عیسی علیه السلام سره دې مینه کوو لکه کوم چې قرآن او حدیث په حدودو کې دنه شریعت کې دنه هغه نه بهر ته موږ نشو وته. دغه شامنګ امام ابو حنیفه رحم الله سره مینه کوو، دغه شامنګ د امام حسن او د امام حسین رضی الله عنهما دغه سره مینه کوو. خو د حد نه خو به نه وړي چې پیغمبر ته ورسو یا الله ته ورسو، د خو نشو کول. او نه د خلکو په شان یو کم چې د حسن حسین رضی الله عنهما دغه سره دښمنی کوي او دغه سره بغض، چې دوی سره دښمنی کوي بغض دوی سره ساتي، هغه په اسلام کې هیڅ څه نشته. خو څوک چې دوی اوچتې او الله ته رسي هغه په اسلام کې څه نشته. دوه طرف ته زیاتې دی، یو طرف ته بل طرف ته کمې دي نه، منګه په منځ کې الحمدلله. کربلا په میدان کې چې کوم واقعه راغلی هغه په اختصار سره ذکر کو. دا غیر مخکې دا خبره لازم ده چې د کربلا دا واقعه دا خبره د کربلا ته رسیدلې څنګه ده. علی رضی الله عنه او د معاویه رضی الله عنه په منځ کې چې کوم اختلافات راغلي هغه تاسو معلوم دي، او الحمدلله موږ په خلفای راشدین په سیرت کې خبره تفصیل سره بیان کړو. دا په منځ کې اختلافات راغلي او غټ خلک په خپل خبرو خپویدو، نو موږ څوک چې ګوتې وبکې وو هغه اختلافات چې کله تکي چې سومو شو او جنگونه بکی وشو د دوه طرفین نه بکی خلک مړ شو. هغه منځ کې چې د خوارج او علی رضی الله عنه شهید کو چې هغه سحر منزل راوته او خلک را پاسول او د خبيث عبدالرحمن ابن ملجم الخارجي هغه راغی او تور یا خنجر راوغستو او د علی رضی الله عنه په کوپړی کې وردن کو او داغه په دې تندې کې دنه بوت. داغه ته ویلي په اخري وخت داغه ته ویلي وې ځکه چې په دې کار باندې جنت غواړم. دا د خوارج دین دی. خوارج ګوره مسلمانان وجري په دې وې جنت ته ځم. د علی رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم زوم او د رسول صلی الله علیه وسلم د ترزوی او څلورم خلیفہ او یو جنتی انسان وجنی دی لپاره چې جنت ته ځم. دغه معلوم دا کار وکړو. علی رضی الله عنه چې کله وفات شو او علی رضی الله عنه خلافت چې هغه په کوفه کې او د معاویه په دغه کې په شام کې. د علی رضی الله عنه بعد دغه حسن رضی الله عنه او د حسین رضی الله عنه مشهور او حدیث کې د شرعي سیرت کې چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورځ د حسن سره بغي کې اوچت کو او پلار ناس علی رضی الله عنه
نو په خندا شو وی پلار ته نه تل خو بالکل د رسول صلی الله علیه وسلم په شان دي بلکې خلکو بداوی په غټین کې څوک چې د رسول سره نو ملو شي کته سو دغه په شان شکل او دغه په شان جسم لیدو غواړي نه حسن رضی الله سره ملو شي دی بیا خلافت راټینګ کو خودی وسوچو کو او غسوچ دا وکړو چې ولې د امت موږ په دوه فرقو کې تقسیم کړي دا جمع کول نه په یو سړي معاویه ته خپل خلافت پرې او رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وی ان ابني هذا زما د ازواج دي سیدا دا یو مشر انسان دی سید دی یو درون انسان دی ولی رسول صلی الله علیه وسلم د دلاسه الله د دوه فرقو په منځ کې صلح راولي هغه دې ځکه خبر رښتیا کیده نه دی په معاویه نه بس لرجه واقعا وا او هو اول د سوچ کې چې کسې موږ په جنگ راځي او د خپل پلارغه بدل زمونږ نه اخلي په چې دې کړه دا اوسره ملو شو دوی چې جنگ موږ نه کومه خدا خبره کوم چې د خلافت ته پرېدم او چې د مسلمانانو یو شي شپږ میاشتې هغه سره خلافت کړ سره شپږ میاشتې او به خلافت چاته پرې خو معاویه رضی الله عنه او دغه کال ته ویل کېږي عام الجماعه هغه کال چې مسلمانان به جمع شي دیږي کې یو سوال ځان سره ساتي د فائدې لپاره او دا کله مله توفیق راکو دي شیعاګانو باندې مخاص یو بیان کو ډیر وخت زما اراده ده خو لاسدي ترتیب نه جوړ شوی باقي کې وزینې سوالات زه تاسو بیان کوم چې هغه د لاسدي شیعاګانو ټول مذهب ختمي یو سوال دی هغه وی زمونږ سو امامان دي 12 او دا 12 امامان د ګناونو نه پاک دي دا غو قول دی 12 امامان د ګناونو نه پاک دي دا 12 امامان د دوی په لاس کې جنت ته او د دوی په لاس کې جهنم نه دا خو یقیني ښا وسایشو ستا خبره مونږ ومنله 12 امامان چې تاسو کم دي هغه د ګناونو نه پاک دي هغه 12 امامان وی په حق ویلو کې نه لري هغه 12 امامان چرته د باطل مرګرتیا نه کوي دا دغه عقیده مونږ به چې سره کله مناظره کوو ته ستاسو خبره صحیح ده په دې 12 امامانو کې په دې غټو کې په دې مشرانو کې یو د امام حسن رضی الله عنه وسوال دی حسن رضی الله عنه چې خلافت پرې خو د معاویه ته نو یا خو معاویه خو مسلمانو او صحابي دی او د صحابي زوی دی ځکه ته حسن رضی الله عنه خلافت پرې خو یا خو به دا خبره او دې سي دا حقیقت دی او کدي سي نه نو بیا خو تاسو د امام چې امام حسن رضی الله عنه دی بیا د ګنا نه پاک نه دی د ګنا وکړه او حق ونوي او د باطل مرګرتیا وکړه د څه ده کنه د دوه کې وره درې مشتي نشتی چې حسن رضی الله عنه راغی هغه په قول باندې معاویه رضی الله عنه ولید بالله مرتد دی د کافر دی او د دې څه دی قسم لقبونه معاویه رضی الله عنه ورکړه او غټ دشمن معاویه دی خو معاویه رضی الله عنه خلافت پرې خو او تاسو هغه دشمن دی نه څنګه امام حسن رضی الله عنه راځي او هغه خلافت پرې دی دا خو دلیل دی په دې باندې چې معاویه ښه انسان او دې څه ده حقیقت دی خدا به دې نه مني وای بچ نه معاویه خو دې شنو خان بیا خو تاسو امام خطا شه دی بیا خو داګه نه ګناه کی بیا خو تاسو امام حق پټ کړي بیا خو تاسو امام د باطل مرګتیا کړي دې به نه نو بیا څه په دې ځکیم نه هغه ځکیم نه جواب کم ځکي جواب دی چې شیعاګانو دین څه دین نه باطل دین دی الغرض هغه معاویه رضی الله عنه خپل خلافت پرې خو او په یو کم 50 هجری کې بیا وفات شو دا نه بعد بیا معاویه رضی الله عنه ټول مسلمانانو خلیفہ شو خلیفۃ المؤمنین امیر المؤمنین معاویه رضی الله عنه معاویه ډیر اوچت انسانو او پلار ابو سفیان نو صحابي د صحابي زوی او خور پر رسول صلی الله علیه وسلم واده نو د رسول صلی الله علیه وسلم خو د مسلمانانو مامای اگر که څه اختلافات راغلي غزاله مسله دغه اختلافات د نور صحابه هم راغلي خدای دې له خدای نه چې یو صحابي ومنګه کنځلي بکو بدرید بکو یاد بالله معاویه رضی الله عنه ډېر خپل خلافت چلاو او داغه په خلافت کې ډېر ملکونه فتح شیو داغه په خلافت کې یو کار دا شو کوم وخت چې هغه وفات کېدو په آخري وخت کې 55 هجری کې معاویه رضی الله عنه خلکو ته امر وکړو چې زما د زوی یزید سره بیعت وکړي یزید رحمه الله د معاویه رضی الله عنه زوی د دې سره بیعت وکړي او
مخکې چې کومې طریقې روانې لکه ابوبکر صدیق چې دی یو سړی تعیین کړو بل سړی بارن لکه عمر بن خطاب به شورا کې نه ولي شیخ عثمان بن عفان نو خلکو یې چې دوی دا طریقه وکړه ولي خپل زوی دغه کو دنه خشتي ان عبد الله بن عمر رضی الله عنهما عبد الله بن زبیر عبد الله بن عباس حسین د کی شک نشي دا ټول دغه نه غوړو هغه زوی صحابي خو نه دي خیر هغه د کارو کو په دې کې دا خپل یو سوچو چې کزه اوس مثال کې شورا جوړو منو په شورا کې به فتنه جوړې شي هر یو سره به زمخ کې کېم زمخ کې کېم او هغه د خپل زوی مخ کې کو دغه یو سوچو او هغه یو چې انسانو چې موږ دغه په دې کې خبرې نشو کوو هغه د کارو کو پارټین کې خلکو د وجه د دې شي کول نو پکار نه دی یزید د خپل دغه نه بعد خلیفہ کو چې څنګه یزید خلیفہ کو اول خدای ته پوښتنه چې آیا یزید د خلافت حقدار دی او کنه چې دوله خلافت ورکي امام ابن کثیر رحمه الله یو واقع ذکر کړی دا چې سکسان لاړو په محمد ابن الحنفیه بس محمد ابن الحنفیه د علی رضی الله عنه زوی او د امام حسین رضی الله عنه رور دی د دې واقع ته وکړي هغه به ورغ خو خپل رور نه دی یعنی مور جدا ده نو پلار علی رضی الله عنه دی ټول نو دی یو کس پکې وی دا غنمو ابن موطیه دی محمد ته وی وان یزید ابن معاویه یشرب الخمر ويترك الصلاه یزید بن معاویه غو فاسق فاجر انسان دی شراب سکي او منځونه نه کوي دوی د خلافت خبرې وته کوي فقال محمد دوج ما رايت منه ما تذكرون وقد حضرته واقمت عنده ما خدای خبرې نه دي کوم چې تاسو یې خو دا غسر ما وخت یې کړی دا غسر پاتې شي مخ مونږ او داس وکاو ډیر نیک انسانو دا علماء سره بناسته پاسته کوله ناغو ته دوی چې نه هغه دا کار تصنعا کړی تصنع مطلب ته ځان خو دغه ته د رسول صلی الله علیه وسلم نو سي او ته اوچت انسان ناغو ته دوی وی مل الذي خافه مني او رجع سشي زمان یې راولو خلیفہ زمانه بصیری یا خو دا کار زما د یری نه کړی کنه نه زمانه په سیری دو زعام انسان او غلی او طاقت الله ور کړی یا دویم د سدلا شاخص ماته دا خبره خي په ما کوم دي خاصیت ته چې هغه ماته دا کار خيو بیا دا دا وی چې دوی کې به یو خبره تاسو چې راکمه خبرې کوی یا خو به دې باندې گواه پېښ کوی د شریعت فیصله ده او یا با کتاسو دا غسر یو زیاده کار کړی او داغه په مجلس کې دا کار کړو تاسو سره نه بیا خو سره تاسو شریکان یې بیا خو تاسو فاسقان فاجران ناغوی چې نه موږ دا غسر نه ونه سو موږ لیدلی نه خو نه خبره موږ ته را رسیدلې ده ناغو ته کار رسیدلې ده ماته په دې باندې گواه پېښ کړ او گواه دغه سره نو مدینه ده ثابت شو چې یزید رحمه الله هیڅ یو فاسق فاجر انسان عام نو چې خلک وي شیګانو دا مشهور کړي وي د شراب سکل او د زناګانی کول او په خزو باندې سخ مینو او والعياذ بالله فحش کارونه به کول او منځونه به نه کول دا ټول دروغ دي او دا گوی چوکړه دا خبره چې کومه ده دا گوی په خپل د حسین رضی الله عنه وکړه او هغه خپل ورور دي شیګان د شیګان په حسین رضی الله عنه خبرو نه زیات مين دي هغه ډیر مين خو هغه د یو حق خبره وکړه دغه شان چې د خلافت لړ چاته خلافت لړ یزید رحمه الله ته کله چې د یزید سره بیعت وشو په شپږمه هجری کې او په هغه وخت کې دغه عمر سلور د اشکاله نو یوسف کسانو دغه سره بیعت ونکو حسین رضی الله عنه او عبد الله بن زبیر رضی الله عنه دي دوه دغه سره بیعت ونکو او د دوه په مدینه کې نو د یزید د طرف نه دوی به کسان لاړو چې دوی د وجه ما سره بیعت وکړي دغه ټول مسلمانانو ما سره بیعت وکړو عبد الله بن زبیر رضی الله عنه متدوی چې د یوش په ما پرې د زبته سره سره خپل رائے درک په دغه یوش په کې هغه وتختی لار او مکې ته او بیعت ونکو او کله چې حسین هم خبر رااله چې ته بیعت وکړه هغه چې زه د وسته سره بیعت نشم کولای زه به خلکو په مخ کې تاسو سره بیعت کوم ښکارا هغه دې صحیح ده نه شپنی سار بکو نو په دغه شپه باندې هغه د عبد الله بن زبیر سره وته او دوه لاړو مکې ته او بیعت ورکو ده د چا سره تیزی سره عراق والو ته دا پته ولګی دا د کوفه والو ته چې حسین رضی الله عنه بیعت ورکو ده یزید ابن معاویه سره
اوس په کوفه کې د چا خلافت مخکې د علي رضی الله عنه. نو دوی چې دا خدای غزوې دي او چې دې بیعت نه کوي بس موږ هم د چې لټري میټري بولیګو او ته هم باندې مشر شي. نو دوی خطونه ولګل حسین رضی الله عنه او په خطونو کې د لیکلو ان بایعناک ولا نريد الا انت، موږ تاسو سره بیعت کړی او موږ ستانه له بل سره نه غواړو. او 500 نو زیات خطونه په دغه ټیم کې په حسین رضی الله عنه پسې مکی ته راورسیو. حسین رضی الله عنه په سوچ کې شو چې ټول کوفه ټول عراق ما سره وي. نو په دوی بس خپل د ترز ویولېګو مسلم ابن عقیل. مسلم ابن عقیل دا د علي رضی الله عنه د ترز وی دی ولې کوفه ته چې دی ته پوښتنه کی چې آیا داخله دي سي دی او کنه. کله چې مسلم ابن عقیل کوفه ته ورسید نه الته د خلکو نه تاسو کو چې ها تاسو پرشته حسین رضی الله عنه او موږ غواړو. نهاني ابن عروه رحمه الله دا کور کې د ډیره شو او دا خلک به سالته ټول لتلو او بیعت به سره کو چې موږ د بیعت حسین سره وکړو. په دغه ټیم کې په کوفه باندې مشر چې او دی واقعي د ګوره وخت کې دي ځکه چې شیعاګانو چې کومه کربلا جوړ کړی دا ګوره بل شان ده. په دغه ټیم کې چې کوم د کوفي امیرو ته معاویه د یزید د طرف نه هغه نعمان ابن بشیر رضی الله عنه او د صحابیو دته چاوي چې د هاني ابن عروه په کور کې مسلم ابن عقیل لاغله او د خلکو نه بیعتونه د حسین رضی الله عنه پر نه د ځان دي چې کوله کې د سره چې سوري دلی دي ځان دي چې کوله کې سره چې د سوري دلی دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بو تسو بزاني غلې کو خلکو دا خبر ورسو یزید ته شام ته ابو شام کې چې تخوالته یو ناس مزي کې خودلته ګره دا قصې رواني ناغوی نعمان ابن بشیر په کوفه باندې امیر دا غته وي هغه خو ځان روم کون کړي ناغه امر کو چې نعمان ابن بشیر د امارت نه لري شي او داغه په زید عبید الله ابن زیاد هغه ظالم فاجر چې حسین رضی الله عنه شهید کړي. عبید الله ابن زیاد د مشر شي ناغه ول په بصره باندې مشر به اوسره د کوفه مکړه نو کوفه او بصره ټول دغه سره عراق دغه سره شو. عبید الله ابن زیاد کوفه ته راغی د شپې او د مخې پټ کړو او په دې خلکو چې به تیریدو سلام به وکاو السلام علیکم خلکو به ته وعلیک السلام یا ابن بنت رسول الله وعلیک السلام اے د رسول صلی الله علیه وسلم د لور زویا هغه کې حسین رضی الله عنه راغله دلته او مخې پټ کړی دی او بیا ورسته ځان ښکارا کوي. هغه ته پته وی چې خبر رښتیا د خلک حسین طرف ته حسین رضی الله طرف ته مایل دي. نو خپل قصر ته ورغه او داغه یو کسو داغه نوم معقل یا داغه غلامو نو دته یو ته دي شکاروکا ته د 3000 دینار واله او دغه کور ته ورشي کم کور چې د هاني بن عروه به کوم چې مسلم بن عقیل له او ته ځان دي چې چیزه هم بیعت ته فرغله مو د 3000 ریاله د 3000 دینار د زمانه طرف نه حسین رضی په بیعت کې او معلومات وکي هغه سید علالته او دا خبره ته وکړي چې بیعت کوم دا 3000 دینار مسلم بن عقیل له ورکړو او منافقت کو دي خبيث دا خبره معلومه کړه چې خبره ټوله معلومه کراغه نو دغه عبید الله بن زیاد ته بالکل اقشن کوم خبري چلته وي هغه ټوله وتر ورسول. مسلم ابن عقیل خط ولېګو دغه ته چاته حسین رضی الله عنه چې کسان تا سره دی راځه ما خلق چکړو او خلق تا سره دی راځه یوم الترویه کوم ورځ ته وي په حج کې چې دا ورني ورځ راتم تاریخ ته ورس په دې ورځ باندې مکه کې حج شروع شو او حسین رضی الله عنه کسان ځان سره روان کړو او وروته کوفه ته راتو. مسلم ابن عقیل د هاني بن عروه بکور کو عبید الله ته پته یې له خالته نو دې راوستو هاني بن عروه راوستو او ته وی مسلم ابن عقیل په کوم ځای کې موریدي چې ستا کور کاغې نه ماته پته نشته خو ته پته نشته وینه نه خپل کس ته आवाज کوم عقیل ته تراشه شغره مخ ښکار کو نو دا غریب اریان شو د ځمکې د خپونه او تختې دي چې دا سره کوم سره ته ناس او دغه 3000 دینار ورکړ نو پته وته لګی چې عبید الله بن زیاد موږ دوه کړی د سره دوکې لپاره لګي
نو عبید الله بن زیاد ته وسو کم ځکه مسلم بن عقیل ناغه ته لو کان تحت قدمي که زما د خپل لاندې وای کنه دي ځکه ما د خپل او چته ولا د خپل منو چته نو بس هغه جیل ته واچو او په جیل کې وو. دا خبر مسلم بن عقیل ته ورسید. ناغه سلور زره کسان تیار کړو او د عبید الله بن زیاد کوم چې د کوفه امیرو داغه د قصر نه چپ چاپیره سلور زره کسان ودریدو او کوفه ولا ټول لوت چې موږ د مسلم بن زیاد سره ولاړو او دغه په لار دی سوق حسین رضی په لار نه عبید الله بن زیاد دې خبر وکړو دې کارو کوي د خپل مکسانو ته قصر کې چې کوم غړ کسان وی سې چې لوکي خو د کوفه ولا د دې سړی نه لري کوي. اوس ګور د کوفه ولا شیعاګان دي ګوره ښا او زه ان شاء الله مخکې تاسو ته دلیلونه خیم. د شیعاګانو علما په خپل وی منګه دوکه کړی و د شیعاګان دي. اوس ګوره دوی دا داوا کړو موږ په علي رضا مین او موږ په حسین مین بس کسان راوته نو چا وی چا پکې دا وی د غټ کسانو کې وی شاته شي ګوره د شام نه بغټ لخر راشي تاسو به مې دکی نو سو بګیو بل تو کته ګيري ریوز ګيري ولګو یې زوم بګی سره کار نشته لا انو روتو کوم مثال د قبيله مشر خپل قبيله ته وی که زما خبره مونه منله نو ګوره زه به دا چلو کوم او تاسو مې مدته پابندیان ورو لکه دا خو نقصان دی واپس الغرض مور راځي خپل زویرا کوي او سړی راځي خپل رور را کوي او پلار راځي خپل زویرا کوي اخره کې دا چې حتى لم يبقى معه الا 30 رجلا مسلم بن عقیل او دا غسر دیرش کسان پاتې شو. ټول کوفه سره وا هغه ټول کوفه کې دا غسر سو پاتې شو دیرش کسان. بیا بصیرت کې راځي چې وما غابت الشمس الا ومسلم بن عقیل وحده او نور چې کوم ټیم کې ډوبېدو د ماخام په ټیم کې مسلم بن عقیل چې خوب شاته وکړو نه غدیر شو نو تو خلق لاړو او د کوفی په لارو کوڅو کې आवाज پاتې شو. دا شیعاګان دي راو چې ځان وایي دوی چې دا ځان وایي په دې کې دوی دا خبره پټي دا دومره چې ځان ګرم کړی دی کنه تاسو چې مې کو دوی دا دروغ ونه وي دوی مذهب ښکارا کی که دوی دا دروغ ونه وي دا قصې ښکارا کی. مسلم بن عقیل غریب په لار کوڅو کې ګرځېدو سوچ کې دې چې لوکه مې دا کومه سره غټه دوکه دي خلکو وکړه نه د کور دروازه ولا کیند قبیله او زنانو چې هغه ته ورکولاو کو او هغه د خپل خبرو کړو هغه د دوی خلکو زده دوکه کړه او حسین رضی الله غریب هغه روان دی په لار ناغه ته راځه او د کور په خوا کې بل خالی کور په کې کینو اول ته ول ډوډۍ او خوراک ورسې ولور د دې خزي زوی کور ته راغی ناغمور ته کیسو کې زوی دا مسلم بن عقیل غریب راغله او غسر دال شي کور کې ناشته هغه ډایرک لړو دا خبره عبید الله بن زیاد ته ورسه چې مسلم بن عقیل زمون کور سره خو کې کور وای کې هغه ویا کسان راولې کله د دې کور محاصره وکړه هغه خپل کوشش وکړي چې دی او یا کسان سره وجنګي خو په اخر کې اسلحه خپل کې خو ده او هغه ته وی سید تاسو سره زم قصر ته وړو کوم چې قصر د امارت کوم قصر هغه له وړو الته عبید الله بن زیاد دا قصر ملوش عبید الله بن زیاد ته ویل راوته ناغه ته چې بیعه فی اعناقنا للحسین ابن علی موږ د حسین رضی الله سره بیعت کړې ناغه ته چې ګور د یزید بیعت تاسو نه لري ناغه ته چې وې زه به مړ کم چاوته وی عبید الله بن زیاد ناغه ته سید ما وجنی قمار ټیم راکې چې وصیت وکم هغه ته سید وصیت وکړ د دې چې وکړو په خوا کې عمر ابن سعد ابن ابي وقاص ولاړو سعد ابن ابي وقاص زوی ناغه ته دوی چې زما په خپلو کې دې ټیم کې تماته زیات نږدې یمږم قریش ولې تم قریش ولې زرته وصیت کوم او دا وصیت په لازم حسین رضی ته ورسي پټ وصیت ته او په تام یقین دې ته ورسي هغه ته بالکل دا بل زرسو خط ولي کو په خط کې ولي کل مشهور خبره وکړه چې تاریخ کتابونه دین ډکتي ارجع باهلك ولا يغرنك اهل الكوفه فان اهل الكوفه قد كذبوك وكذبوني حسين
واپس شته خپل مرګري واپس کا او دوکه نشي په کوفه ولا باندې او په عراق ولا باندې دا ګوره دروغجن دي تیم دوکه کړي او زم دوکه کړي مو زما دا حالت دي چې اوس دغه په قصر کې بندي یم را نشي خلق دوکه باز دي خلق دروغجن دي او ځینی روایتونه کې دي چې راځي وې څنګه چې ستا پلار وجلو دي چې ګوره تام وجنی دلته اجرا وسته ستا پلاروم دي خبيسان وجلې علي رضی الله عنه هم ته کوفه ولا وجلې ابا کوفه کیو هغه کوفه والو دی ستا پلار یو شهید کړي د جنتام وجن رانش دخت سعد ویړو غلې ورکو عرفات ورزوه سبالین یوم تروی مناره وته د عرفات پورز باندې عبید الله بن زیاد خبیث مسلم بن عقیل بارت رويستو باغزی کې شهید کو عرفات پورز او حسین رضی حسین رضی الله عنه چې کله د مکې نه راوته ګره په دغه ټیم کې ډیرو صحابه وغته نصیحت کړو چې مزه او داغه پر راوته کې ګره څه فائدہ نه و الټه دغه نقصان خو اصل خبر داري چې وکانه امر الله قدرا مقدور الله لیکلی وبس او الله چې لیکلی هغه کې خلک هرڅه وکي په دغه ټیم کې عبد الله بن عباس رضی الله عنهما د رسول صلی الله علیه وسلم د ترزوی او د دسو د پلار د ترزوی یعنی د تر هغه ته نصیحت وکړو چې ونوځي ډېر سخت کوشش وکړو دا خبرونه منه عبد الله بن عمر ذکر پته ولګي چې حسین رضی الله عراق طرف ته روان دي راغه پس درې شپې سفر وکړو 3 ورځې پس راغه وچرته دي هغه ته زه عراق ته زمو خاتونه وته خو چې هغه د 500 زیات خاتونه او خلکو مشربيات کړي نو دغه وته وی دا عبد الله بن عمر ته مزه پسي هغه یې زم عبد الله بن عمر ته چې زی نبی یو حدیث وره جبريل علیه السلام یو پر راغله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې او د دنیا او د آخرت په منځ کې هغه اختیار ورکړو چې ته دنیا غوړه کې که آخرت غوړه کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم آخرت غوړه کړو او دنیا نه غوړه کړې او ته هم دغه جسم یو ټوکړې او چې تعالی الله نه درکې بده کې به خیر هغه دا خبرونه منل وته عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه مخله ورغی وته چرته جي اين تذهب ناغو تذهب العراق تزم کوفه وتذهب الى قوم قتلوا اباك وطعنوا اخاك فدي قوم فزي استفلاري شهید کړي دي او سرور سره دوکه کړي تبغو وسيږي لا تذهب هغه نززم روان شو ابو سعيد الخدري رضي الله عنه بدغه ټینګه صحابي جو دغه وته یو شاعر مشهور فرزدق هغه ميلاو شو بلاره کې د حسین رضی الله عنه مخې لرا ناغو دي چرته جو عراق تزم حسین رضی الله عنه كيف حال اهل العراق عراق ولا څنګه دي ناغو ته قلوبهم معك زونه استاسر دي وسيوفهم مع بني اميه او تريد اچا سره دي ابو عبید الله بن زیاد سره دي داغو د پر جنگي مزه هغه زوزم دی الله المستعان د الله نه بمرسته غواړو او روان شو حسین رضی الله عنه نو ډیرو خلکو منه کړو قادسیه ولا قوج الته حسین رضی الله ورسید او الته د مسلم بن عقیل خبر هغه ته ورسید یعنی کوم چې سعد بن ابي وقاص عمر بن سعد بن ابي وقاص له ور کړو ناغه خبر وکړه داغه د زامنو سره د مسلم بن عقیل د زامنو سره چې ګورسته سپلاري وجلې او خبر دي چې خلک دوکباز دي ستو څخه چې واپس لاړ شو حسین رضی الله عنه ستو څخه چې واپس قالوا لا والله لا نرجع حتى ناخذ بثار ابينا مغلاغ برنيش لې شو برم د خپل بدل نه راست منګه زو کته نه دي تزه خو منګه زو نو بس حسین رضی الله عنه توزیع سره مرګره عبید الله بن زیاد ته ذکر پته وي چې حسین رضی الله عنه روان دي یو کس باغه بشورګو حر ابن یزید التمیمی او هغه زر کسان ورکړو چې ته لاړشه او کله سره برشتہ رواني نو توګه جهالت سړي په د قادسی علاقه کې حر ابن یزید التمیمی دغه سره ملاو شو د حسین رضی الله عنه سره وتوی الى اين يا ابن بنت رسول الله ته چې روان رسول صلی الله علیه وسلم او ته عراق ناغو ته عراق ته مزه او په منګم امتحان مراوله دغه چې مو خپل ته یو لا غو سره
د بمن کوم ته مروله د کوم ځای چې راغلی التزا او یا یزید په ځلار شام ته خټ خلیفہ غره اصل لږه اساس خبره وي خو په عبید الله ابن زیاد پسې مسه ان دې تم څه پته ودی چې لکه دغه سره خواصت ورخکاره کوي حسین رضی الله عنه زما او دې روانو د عراق طرف ته او حر ابن یزید په مخه د مخه ته کیږي مزه زره ته مزه هغه روان وې زه ته خوش ناغو ته ثقيلت کوم کو استامور دې پتا بوري شي د مخه نه خوش حسین رضی الله عنه نو حر ابن یزید په دغه ټیم کې هغه ته وی په الله می قسمی کله عربو کې ماته چم دا خبره کړې کاغه ډیرو موچت سره نه دغه سره می موجود امور ولا موجه خدات زي سوى ما وامك سيده نساء العالمين او استامور خود د دنیا چې څومره خزي دغه مشره زده د سني شول حسین رضی الله عنه کربلا زمکه تر ورسي ال د ورسي تفوسي وکړه ما هذه د زمکه سنم دغه ته کربلا خاوي كرب وبلاء سخته او مصیبت کرب بلا یعنی سخت او مصیبت کربلا زمکه ته ورسېدو او د عمر بن سعد بن ابي وقاص کم لخر چې غره لګلو عبد الله عبید الله بن زیاد او دغه سلور زره کسان پکې هغه ورالو په حسین رضی الله پسې او حسین رضی الله مینته وزاري وکړي ته واپس ناغه وته چې نه ځنی شو واپس کړي خیر چې کړه دا خبره ډیره دغه شو او نه پرې خو نو حسین رضی الله په دغه ټیم کې د عمر بن سعد ته وی به درې کارونو کې مال یو راکړي د خبره ته وکړي ښا په دریو کې مال یو راکړي اولنی انت دعني ارجع یا خو ما پرې دی زه واپس ځم بس خبره ختم شو ما ته بس نه وای زما مرګرو ته بس نه وای مونږ واپس شو او اذهب الى ثغر من ثغور المسلمين یا ما د مسلمانانو چې کوم د جنگ یو سنگر دی یو بارډر دی ماغه ته ورګل ته به jihad کو دریم او اذهب الى يزيد او یا ما يزيد تفريدي زالت زما حتى اضع يدي في يده بالشام چې زه خپل لاس دغه په لاس کې کېدم او دغه سره بیعت وکم دا د حسین رضی الله الفاظ دي چې بیا د شیګانو د سوال کیږي چې تاسو وایي چې تاسو امامان د ګناہونو او د خطاګانو نه پاک دي څنګه امام حسین رضی الله عنه هغه دا خبره کوي خیر هغه د درې خبرې وکړي نو عمر بن سعد هغه ته وی سیده ته یزید تخبره دا خبره ولېګه او زم عبید الله بن زیاد ته دا خبره کوم چې دا درې خبرې کې چې هغه ماته سوی هغه سید او یزبا یزید ته خط ولېګه هغه سید نو حسین رضی الله خط ونرسي یزید ته ویني لیکو او عمر بن سعد لړ عبید الله بن زیاد ته درې خبرې کړو عبید الله بن زیاد وی چې دا خو سیده خپل خبرې ودریو کې چې ته کوم خوخه هغه دیو کې په دغه ټیم کې د سره یو خبيث انسان ناسو شمر یا شمر ابن ذی الجوشن د ډیر ملعون انسان او خبيث هغه ته د ابن زیاد خاص مرګرو ابن زیاد ته خو سړي اختیار ورکو نه خپل فیصله او توروا ته هغه به اختیار ورکې یو سړي په تاسو راغله ته سیده نه خپل فیصله او تورو جدي شي وکي عبید الله بن زیاد دا خبرو کراغه او دا وی نعم دا خبره سیده حتى ينزل على حكمي زدي څه فیصله کوم مني دا به کینی شي دې چې کومې درې خبرې کنه کې دا غدري خبرې به کوروغه یا ما واپس پرې دی یا ما جهاد یو میدان ته ولېږي یا ما پرې دی یزید ته زم دغه سره دغه کوم شمر ابن ذل جوشن روته او لخر وسرو او دا خبر حسین رضی الله عنه ورسید او حسین رضی الله چې کله پته ولګی دا چې دوی ما مجبور کوي چې زبد عبید الله بن زیاد خبره منم نو دی وی لا والله فلامي قسم داني شکیده عبید الله بن زیاد حکم زره سره منم زمانه درې خبرې جنگ نکوم زموینه نه ته دا درې خبرې په دې کې دي یو منلې شي او مال هغه کړی شو سم عبید الله بن زیاد ما تخفل فیصله وري نه دا نه منم د دې ځنه مسله لکه دوی په منځ کې ورانه شو حسین رضی الله عنه سره دوه یا کسانو چې دغه سره اسونو او 15000 کسان د کوفی د خلکو 15000 سری خلک ور مخامخ شو عبید الله بن زیاد لخر راغی او دې تر نه چا لخر دی د حسین رضی الله عنه لخر دی
حسین رضی الله عنه په دغه ټیم کې هغه ته نصيحت وکړ وته وی راجعوا انفسکم وحاسبوا خپل ځانونو ته ګورئ ځان سره حساب کتاب وکړئ اي زما په شان سره د دې حقدار دی چې هغه سره به جنگ کیږي هغه به وجل کی زه د رسول صلی الله علیه وسلم نو سه زه د علی رضی الله عنه زویم ورته سنی دی اوریدلی چې تاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی هذان سیدا شباب اهل الجنه حسن او حسین د دوانه د جنت ځوانانو مشران تاسو نه اوریدلی دا قسمه خبره وته وکړي چې دوی کوي نه په دغه ټیم کې دیرش کسان دغه لخر نه توبه وستو ورالو چا سره حسین رضی الله سره او په هغه کې قسم راغی حر ابن یزید التمیمی هغه چې په دغه ځای تلو ما ناغو ته ښا او د په لخر کې غټ سړیو او عبد الله بن زید په لخر کې غټ سړیو هغه ته څه کې لخر پرې دي وې دوه خبرې دي یا جنت ته یا جهنم ته جنت ته یا جنت ته او یا جهنم ته او زه جنت ته ماسپخین د منځ ټیم راغی او د مازیګر او د جمعرات ورځ نه په دغه ټیم کې دوه لخرې دي اوس مخامخ ولې جنگ څه خبره لانه شروع شي نو بس هر یو لخر ودوي چې موږ خپل منځ کو نو ټول وینا ټول وی او عبد الله بن زیاد لخرم دوي امام بسوکی امام حسین رضی الله عنه موږ هغه پڑھاوي نماز فقین موږ امامتي او د مازیګر د منځ امامتي دا چا ورکړه دا حسین رضی الله عنه حالانکه حسین رضی الله عنه یو امام بس تاسو یو زمونږ مجلای موږ ګوینا بل نصلي خلفك موږ په شاته موږ ما خان د منظر ټیم چې کړي نږدې راغی نو په دغه ټیم کې سکسان پاسونو باندې ناسو او د حسین رضی الله طرف ته راغلو حسین رضی الله ناشته او هغه سره دغه تور اصله دا سره شتي هغه له ګوډه شو چې را پاسې سترګې وړي ما دا شکر رواني نه غوته چې دوی روان دي پتا پسې نه غوته ګور به دوی پسې لري خبر وته کې دوی څه وایي شل کسان لاړو د حسین رضی الله لخرنه اول ته دغه سره خبرو وکړه چې تاسو غواړئ نه وي موږ دا غواړو یا خو د عبید الله ابن زیاد خبره منئ او یا به جنگ کی په دوه کې به یو خبره کی رالو هغه به شغته ابو عبد الله خبره حدیثی ده چې یا به جنگ کی او یا به سکی عبید الله ابن زیاد خبره منل کی ناغوی تاسو ته دې وایي چې نن شپه لک صبر وکړئ زه د خپل رب سره رابطه کوم او ما چې رسول پر خپل رب سره رابطه نه کړی زه یو کار نه کوم نه دغه ټول شپه هغه په منځ کې تیر کړه او د الله نه بخانه وخت دواګانی کړ په سحر لا هغه مشهور واقعه ده واقعه د طف د جمعې ورځ او دوانه لخر یو بل کې ورغی چې څنګه سحر شو شب القتال سخ جنگ شروع شو لخر په دې منځ کې او په دغه ټیم کې عبد الله بن زیاد لخر چې ضرور دي کې شک نشته 15000 کسان سي په دې 15000 کې مس چې وتختی او کم چې پاتیو هغه تم د پته وا چې منګه دغه نشو کولای دفاع جنگ نشو کولای هغه نشو وجل خو دومره به کولای چې حسین په مخ کې به مړ شو دغه به دغه چې او د زمان سره وو بس یو مړ کېدو تر دې چې دې سی وخراغه چې حسین رضی الله چې چپ چپیرو کتونو هغه او د غزوه علي ابن حسین دونه پاتې شي د دې سره چې د کمرګری کو خپل کم چې دا غریشتي مرګرو عراق ولا خو تختیدلی دي او دا غریب راوغختو او مسلم بن عقیل په هغه باندې مړکو او زدنم تختیدلی نشته او د بصیر عقیل بن دي سره په دومره غټ عراق کې کوفه کې سیده سره د غوړي کوم کې لخ کړ حسین رضی الله عنه د ماخامه پوری جنگ کولی کیا او چا وته سنوي سوق په سینې ته گزارلا ځکه چې دا چا په ځل کې سو د رسول صلی الله علیه وسلم نو ځکه دې اخري د پاتې شو او سیرت کې راځي دې چې جنگي کوله که څنګه چې ازمرې جنگي یوازې خو لګیو جنگي کو تر دې چې دې کې دا خبيث راغی شمر ابن ذل جوشن او وازي وي حکم ساسو لپاره تبي ماذا تنتظرون تاسو شي انتظار کوي ورځي بلې سړي بس دغه ملعون خبيث قبحه الله اغا سنان ابن انس النخعي یو کسو چې هغه ولېګو او حسین رحمه الله ټول باغ باندې عملو کړو شمیر او دیمو سنانمو او دوی په یو ځای باغ باندې عملو کړه
زخمی شي هغه ډیر زیاتو نو بیا داغه نه سر پرې کو د حسین رضی الله عنه سر پرې کو او هغه ولې کو بچا بسی عبید الله ابن زیاد بسی کوفی ته داغه سر پروت او دې سره دې چې هغه د بل سر پورې بیا خاندل لکه غاخونه خو د خولو دې څه پکې وي حسین رضی الله عنه چې کله شهید شو او دا غټه واقعه په مسلمانانو باندې رااله او غټ مصیبت په مسلمانانو باندې راغی او دوی په پورې خاندل د په زامنو کې علي بن ابي طالب رضی الله عنه په زامنو کې حسین رضی الله عنه شهید شو جعفر شهید شو عباس ابو بکر محمد عثمان د حسین رضی الله عنه دو زامن پکې شهیدان شو د حسن رضی الله عنه درې زامن پکې شهیدان شو د عقیل چې درې څلور زامن شهیدان شو عبد الله بن جعفر دو زامن شهیدان شو ټوټل ولس کسان د رسول صلی الله علیه وسلم د کور نه شهیدان شو او مسلم بن عقیل دوی نه مخکې رسول شو تل شو د حقیقت چې مونږه پټو نه ګورې کم چې حقیقت هغه حقیقت ته خداتلس کسان شهیدان شوی دی په دغه ورځ باندې خدای الله دې کار ته ګوره د آخرت نه مخکې الله په دنیا کې عذاب ورکړی چاله عبید الله بن زیاد لا غدي سي چې عبید الله بن زیاد امر کړو چې حسین رضی الله شهید کړي او لږ وخت بعد یو کس چې داغه نوم المختار ابن ابي عبید د چې د حسین رضی الله انتقام و ظالمه او د ول باغ کسانو کو چې مسلم بن عقیل له دوکه ور کړی نه دی لاړ او دغه سړی مړکو علما وی دا اولنې خباثت چې دې سړي راخاره کړو چا نه چا چې وجلو مختار دا څوک چې لاړ دغه مړکو دا عبید الله بن زیاد وی دا د دې لپاره کو چې خپل منافقت پټاو مسلم بن عقیل له دوکه ور کړو وګن وس چې څومره شیګان دې د بلار دي ځان وی کنه به تورو خپل ماشومان ځان وی په وسپنو په تورو د دې د لاسه دوی و چې زمونږه ګناه اکه دوکه چې مونږ کړی چې هغه دوکه شي هغه معاف شي مونږ چې کوم ظلم کړی د رسول صلی الله علیه وسلم سره دغه کور ول سره چې هغه مونږ ته معاف شي نه دا به یو فرقه وته په دوی کې چې دوی ته به التایبین وي یا توابون وي توبه وستي عمر ابن عمر وی کله چې د عبید الله ابن زیاد نه سر پرې کو او ریوړو په جمعات کې د سر پروتو نو ډیره غنو زب سي روانو ما چې سر وینم نو خلکو دغه دراغه ما چې ګوره سې راغی ما چې وکړو نو عمر وروته او دا مرد د په سر کې د نورغه د په پوزه کې وروته او بیا سوخ بعد خلکو بیا ما چې وکړو چې هغه مر راغه په پوزه کې ورنو د سر کې وروته دا عذاب او هغه انتقام چې الله د آخرت نه مخکې د عبید الله ابن زیاد خبيث نه واغست لکه چې د دې انسان وجلې چې په وخت کې هغه غوړ انسان نه حسین رضی الله عنه او داغه خپلوان داغه رونه داغه رويرونه د دې خبيث وجلو اوس دا اغلند واقعو د چا د کربلا د دې نه بعد یو څو سوال دی بای باندې خپل بیان ختمو ان شاء الله اولنی سوال حسین رضی الله عنه چا وجلې دی دا سوال په دوه طریقو دی چا وجلې مطلب هغه سوق کم کسانو چې په دغه ټیم کې وجو دغه جواب ورسته درکم خواول دا ووري په اصل کې حسین رضی الله عنه د شیعاګانو خبيثانو وجلې او باغی باندې دلیلونه دانی ځان خبره کو علي رضی الله عنه سوي علي رضی الله بخبله وي لقد اصبحت الامم تخاف ظلم رعاتها دي کوفي ولا توکل ژوندو وی خلق د باچان یریږي چې باچا بر باندې ظلم کوي خو زه تاسو نه یریږم چې تاسو چې د ظلم ونه کوي ګورغه دا ول پیجندلو چې کوفي ولا غدار خلق دي استنفرتكم للجهاد فلن تنفروا ما تاسو جهاد وي تاسو ما خبره ونه منل دعوت مې دل درکو دعوت تاسو زمانه منی نصیحت مې ته تاسو زمانه نصیحت نه قبل دغه په خپل امیر المؤمنین علی رضی الله عنه دغه خبري دا نن سبا چې شیعاګان باغ بسرونه موږ باغ مېین دوی چې چا د مینې داوه کې هغه ته دا خبره کوي چې تاسو ظالمان او غدار قوم یې نورم ډیرو دې خبره کړې خو د قیادت ساتي حسن رضی الله عنه په کوم ټیم کې چې معاویه ته خلافت پرې خودو هغه سوی
د کوفه ولوتې ته خلافت پرې دی هغه یو پرېدم ارى والله معاويه خير لي من هؤلاء معاويه رضی الله عنه زما لپاره اساس ټول نه غوړې د چاته وي د کوفه ولته وي کم چې د دسر مرګري او د پلار مرګري اسی په ظاهره کې زما مرګري کو تاسو زو وجلم تاسو زما د کور سامان غسته تاسو ما سره د ظلم کړي دا ته چوي دا ته حسن رضی الله عنه دا وی غدر کم چې دغه سره کړي د حسین رضی سره دغه مبارک بیا علي ابن الحسين د حسین رضی چې کم زویو اب خپل دا خبره کړي چې دا غدار دي ام كلثوم بنت علي رضی الله عنها دا علي رضی الله عنه هغه په خپل دا خبره کړي زینب بنت علي هغه مو د شیعاګانو وجله خدای د کتاب دو حواله بل درکم چې دا خبره ساسو په سره کې کینی مطمئن شي حسین کورانی یا کورانی دا د یو غټ علم تیر شوی د شیعاګان دا یو کتاب دی باغی کې دا کتاب نوم دی فی رحاب کربلا فی رحاب کربلا باغی کې وی اهل الكوفه وی کوفی والا لم يكتفوا بالتفرق عن الامام حسين ويغو صرف په دې باندې کفایت نو کړی چې امام حسین پر خو ده بلکې امام حسین وجل دی وی یعنی تری د چا په لخر کې مرګري شيو د عبید الله بن زیاد سره مرګري شيو الټه حسین رضی الله عنه وجل هغه شهید کړي دا بخپل د شیعاګانو علم حسین کورانی بخپل کتاب کې فی رحاب کربلا پای کې دا خبر کوي دوی په علم د مرتضى مطهری دا یو کتاب دی الملحمه الحسینیه هغه ډیره عجیب خبره کوي وی ولا ريب في ان الكوفه كانوا من شيعه علي ودي کې څه شک نشتی چې کوفه والا شیعاګانو مطلب چې هغه د علي رضی الله عنه مرګري وان الذين قتلوا الامام الحسين هم شيعته او امام حسین رضی الله عنه چې شهید کړي هم دغه د علي رضی الله عنه مرګرو شهید کړي دغه د حسین رضی الله عنه مرګرو شهید کړي دا دغه بخپل دغه عالم یو بل عالم د کاظم الاحساء النجفي هغه دا خبره کړې ده ایوب بل عالم د محسن الامین هغه وی دم یو کتاب لیکل اعیان الشیعه بای کوي ثم بايع الحسين من اهل العراق 20000 غدروا به شلزرو کسانو بیعت کړو د چا سره د حسین رضی غدروا به غدر وخرجوا عليه او الټه باغ باندې وروته فقتلوه نه غیر ملک دا حقیقت ته ګوره او شیګان سو ځان ویو او په یزید پسې وکنځلې کوي منګه دا منو چې عبید الله ابن زیاد به ظالم فاسق فاجر انسان سره شتي او الله دې وساغه سو کې جره حق دی یا د نور چې کوم من کوم چې د حسین رضی الله سره دښمنی کړي خو د حقیقت ته کوم ګوري دا وجلې چاره وې دا سنیان وجلې سنیان کوم چې وجلې دا هو وجلې هم اقشیګانو دي منافقانو دا وخت نه منافقت بدوی کې د نبرود ته خا به سوال دا دی چې دا وجلې چا دې مطلب دې په دغه ټیم کې علل کړي چا دې سر دې چا پرې کړي نه دوه کسانو عبید الله ابن زیاد ځکه چې هغه مشر اډر خواږه کړو نه کده چې وجلې او دویم دې شمر ابن ذی الجوشن شمیر ابن ذی الجوشن او دریم دی سنان ابن انس دوی په خپل لاسونو وجلې او تعجب خبره ته بلو کوم ته سوال پیر ووري اول پیر به دا خبر ده ځوانه کسان چې کوم دي شمیر ابن ذی الجوشن او سنان ابن انس د صفین په جنگ کې دوی د علی رضی الله عنه په لخر کې رچا مرګریو په ظاهر کې د علی رضی الله عنه مرګریو او د علی رضی الله عنه د زوی حسین رضی الله عنه د دی وجلې په خپل لاسونو دی لال کړي او موږ د علی رضی الله عنه په مذهب او موږ دغه په دین نه نه سبا چې کوم شیګان دي دوم دغه خبره کوي خا حسین رضی الله عنه شهید شو یو چت انسانو او جنت تلر دي هیڅ شک نشته خدای نه بچ کوم داخله دي دوی به سي چلو دي کی شک نشته چې دا غټ مصیبت ته په امت چې کوم راغله د حسین رضی الله مبارک خو د دین غټ مصیبتونه ګوره په امت راغلي د حسین رضی الله پلار نه شهید شوی عثمان بن عفان رضی الله عنه نه وجل شهید عمر بن الخطاب رضی الله عنه شهید شوی ابو بکر صدیق د دنیا نه تلس دا ټول پرې د رسول صلی الله علیه وسلم دنیا نه تلس د دې شیګانو خباثت ته ګوره رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم ورځ وفات شه د پاورز دوی ماتم کوي نه په کوم ورځ چې
ابو بکر او عمر خو پرې دا خو دوی ګډ دشمنان دي وي دا ولې عزب الله مرتد شي وزا عثمان رضی الله عنه مرتد شي په کوم ورځ چې علي رضی الله عنه شهید شي په هغه ورځ دوی ماتم کوي نه حسین رضی الله عنه په کوم ورځ شهید شي په هغه ورځ دوی ماتم کوي دلیل له بدی باندې چې دوی خپل خباثت د دې ماتم د لاسه پټي او د مسلمان خدا کار نه لري چې هغه په غم کې ماتمونه کوي سید مصیبت غټته خالد رسول صلی الله علیه وسلم ته سوی ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب هغه سره په من کې نه دي چې مصیبت په وخت کې خپل غاړې شلې او خپل ځان وایي لکه څنګه چې شیګان د کم کار نه موږ په حسین رضی الله عنه خپيو او د ظلم دي چې یو الله ته خبره ده او د حسین رضی الله عنه واقع چې وورو نو په جسم دا وختو درې ولي او اخر د ظلم ولي دوه رسول الله صلی الله علیه وسلم د وسیسه ولي دا کار وشو خو موږ وایي کې دا نشي کولای چې الله سبحانه وتعالى د دین نه دغه شو وورو د حدود نه نشي کولای حسین رضی الله عنه د شهادت مبارکي خلق په دریو فرقو کې تقسیم شوی اولنی فرقه غره چې هغه حسین رضی الله عنه بالکل صحیح دی چې هغه وجلې شه دا صحیح خبره ده او د چاچی موجله صحیح وجلې ځکه چې د په امام په سراوته او په امام په سراوته نه کې د مسلمانانو خلاف ورزي کړو داخله کیسه کوي او دوی ته ناصبو ویل کیږي او دوی بغض ساتي د حسین رضی الله عنه او داغه د کور ولا سره د الله لعنت دی په دوی باندې دا مشهور دی په ناصبو باندې دوی فرقه غده وی حسین رضی الله عنه په دغه ټیم کې حقدارو د دې چې هغه سره بیعت شه او یزید او معاویه او د څومره چې د ټول د خلافت حقدار او د شیعاګانو مذهب دي دریم اهل السنه والجماعه اهل الحديث سلفيان دغه منهج د قران او حديث منځ کې هغه حسین رضی الله عنه سره ظلم شي هغه سره ظلم شي او نه هغه لکه په خوارجو کې او نه امامتي دغه په لاس کې هغه امام نو د مسلمانانو دا حق او انصاف ته ګوره په دغه ټیم کې چې بیعت ته چا سره شوی دی هغه څوک دی یزید بن معاویه رضی الله رحمه الله نمنګ دام نه وایو چې دغه ټیم کې خلیفہ وو نه خلیفہ نه و دغه ټیم خو چا چې موجله ظلم وسره کړي او موږ دغه سړي سره بغض کوو بل لا لپاره او د دې لپاره چې هغه د حسین رضی الله سره بغض کوو د دې قصې نه بعد دوه قسمه بدعت په دنیا کې راوتی اولنې بدعت او دې باره کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ډېر خبرې کړې تفصیل غزاره تفصیل نه اولنې بدعت بدعت الحزن والنوح يوم عاشوراء د عاشورې په ورځ باندې ماتمونه کول او دا بدعت په چا کې دي په شیعاګانو کې او څوک چې د شیعاګانو په معاشره کې پاتې شوی دي اگر که سنین دغه ته متاثر نو دوی ځانونه وایي سبحان الله د الله کارونو ته وګوره چې د رسول صلی الله علیه وسلم د وصی سره دوکه وکړه نو الله په دې عذاب کې مبتلا کړو چې قیامت پورې به ځان تقشان وایي لکه څنګه چې عبید الله بن زیاد الله په دنیا کې و شرمو سر تی پرې کړی شو او دا مار راغی دغه په پوزه کې ونه ته په سر کې بدراوته په سر کې به په پوزه کې بدراوته دا عذاب الله هغه باندې مسلط کړ دوی باندې دا عذاب مسلط کړی چې دوی ځان بخبل وایي الحمدلله مونږ دې دمو موږ دې ځان نو ولې به مونږ هم لګیو هونه په ځان لګی دي مونږ لیدلې دا ویډیوګانو تاسو وینئ په انټرنیټ باندې ورکه ماشوم براولي چې هغه په تی ماشوم او تور برابر سیده سر لګا راځي کې تقریبا څه ګناه کړي او دا ته وایم ډیر کافران چې نه مسلمانۍ کې دي درس نه مسلمان اوس کافرانو ته دا حقیقت نه معلوم چې دا مسلمانان نه دي دا حقیقت هغه ته نه معلوم هغه ټول د اسلام نوم استعمالي کوي ناغوي ک دین دایي چې ځم په تور باندې وو خپل ماشومان وو نو په دې دین زمونږ سلام دې سره وترازو خدویم بدعت ده ښکار شو بدعت الفرح والسرور خوشحالي کول په عاشورا باندې او الواګانی تقسیمول د دې لپاره چې خشوي دي چې حسین رضی الله عنه وفات شوی دی هغه شهید شوی ندام بدعت دام بدعت هغه بدعت خو زموږ په پاکستان کې او په انډیا کې او په بنگلاديش خاص کر په پاکستان کې بل بدعت راوته دي خطرناک بدعت ده ته ساتي لا ترد البدعه بالبدعه دا علماء وي بدعت ګره په بدعت نه ختمي بدعت په څه ختميږي په سنت ختمي
نو سو خلکو دا کوشش وکړي چې د ماتم د بدعت ختمو، نو دغه په مقابله کې د خوشحالي بدعت راوي، ځلواګانی تقسیم او شربتونه تقسیم او خوشحالي. اسی خوشحالي کېته ته دې خوشحالي کې چې حسین رضا شهید شي، ها کله خوشحالي کوي چې فرعون الله غرق کړي، موسی هغه جدا مسامه درس پاول کیو، خو هغه لپاره د انشتي چې شربتونه به تقسیم او خیراتونه به د ورځ خاص کې صرف او صرف روزه، بس صرف روزه. د روزې نه نو چې څومره عبادتونه خاص په دغه ورځ کې چې څومره دي هغه ټول بدعت دي. دا تاسو مکو چې شیخ صاحب شربت ورکول، وريجي تقسیمول، ګډانه لول، الوګانی تقسیمول، نه مره تسوي د روزې نه علاوه چې څوک په خاص نیت سره په دغه ورځ عبادت کوي د عاشورې لپاره ته بدعت دي. دا نشته. زمون په ملک یو بل بدعت راوته او غدا صفای صحابه ولا تاسو پیژنئ، دا یو تنظیم دی الته. مقصد د دوی خله د صحابه دفاع کول، دوی دې لپاره راوتی د شیعاګانو خلاف. نو غټ کاری وکړو، اگر که منهج کې غلطیاں نشته غزاله او مسله، خو غټ کاری وکړو چې خلکو د صحابه راخاره کړو، د صحابه مینه محبت، خو هغه بل بدعت جوړ کړو. اوس ګوره د محرم اولنی ورځ چې کومه ده، یا د ربيع اخرنی میاشت کومه ده، ذل الحجې د اخرنی ورځ چې کومې دي، په دې ورځ کې عمر بن خطاب رضی الله عنه شهید شوی، ناغو په دې ورځ باندې ماتمونه کوي. او په بوډو لیکلي ذکر یوم شهادت امیر المؤمنین عمر بن خطاب، وي موږ شیعاګان قارو. هغه ته شیعاګان قاره نو ته کوم بدعت جوړ کوم، خو شیعاګانو پر خطو چې تاسو بدعت کوئ، دلته راځي تام بدعت شروع کو. دا اوس دین نه بدعت د بدعت کو شیعه صفای صحابه ولا بدعت کو دریم بل لږه بل بدعت کې بل بدعت کې اخر ختم شو بدعت. نه موږ د شیعاګانو د بدعت په مقابله کې سنت کو. سنت څه دي چې موږ خپایو، حسین رضی الله عنه زموږ سره خپای، خو په دغه ورځ باندې موږ ماتمونه نشو کول، او نه جلسونه راوستې شو، نه سنت دي. مصیبت راغی موږ وینا لله و انا الیه راجعون. نه دا خبره د فائدې لپاره یاد ساتئ. اخرنی خبر زموږ په درس کې او غدا یزید ابن معاویه رحمه الله، دغه مبارک موږ سو وایو دې کسامره ته پوښتنه. نو مشهور خدای زموږ په ملکونو کې یزید بن معاویه فاسق سره، فاجر، ظالم، بلکې ځینې وی د مرتدو، او د الله لعنت خو په هغه باندې همیشه وي. بلکې په مدرسو کې چې کوم کتابونه پڑھول کېږي نه، پاکستان کې په مدرسو کې د احناف په مدرسو کې مشهور کتاب پڑھول کېږي شرح العقائد، هغه کې دنه دا خبره لیکلې ده، وی منګه دا وایو منګه لعنت وایو په چا باندې؟ په یزید رحمه الله باندې، بلکې ځینې علما وایي چې هغه مرتد و. دا خبر به کې د نشته. وسوق دې مبارک دي سي راځي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا تقسیم کړي، وی د حسین رضی الله عنه او د یزید په منځ کې چې کومه واقعه راغلی ده، دا غینه بعد خلک د یزید په باره کې بدریو فرقو کې تقسیم شي. اول د تدومه یزید رحمه الله په باره کې چې دا ویل کېږي چې دغه د خزو بے عزتی وکړه، او داغه سر د حسین رضی الله سر چې دغه یزید په سر نه، په تاریخ کې په یو ځکه نشي چې د حسین رضی الله سر چې دغه یزید لوړی شو، بلکې دغه سر چا لوړی شوی دی؟ عبید الله بن زیاد چې هغه په کوفه کې، او حسین رضی الله په کوم ځای کې ښخ شوی دی؟ په کربلا کې. او تعجب خبره څه ده؟ په افغانستان کې دا داوا کیږي وي داغه قبر کوم ځای کې دی؟ دلته. ایران ولوي زمونږ سره دی، عراق ولوي موږ سره، او سعودي عرب یو مشهور عالم دی دکتور عاید القرنی حفظه الله، هغه نه پیر چاته پوښتنه وی شیخ د حسین رضی الله سر په کوم ځای کې دی؟ ځکه چې افغانستان ولوي زمونږ سره دی، او عراق ولوي موږ سره دی، او سوریه ولوي موږ سره دی، ایران ولوي موږ سره دی. ناغوی د جواب نمخ کې دی ساته د اهل سنت والجماعت اتفاق دی په دې خبره چې د حسین رضی یو سره سری ګره یو اول دا مسله ساته. نو ایته د جواب ملاو شو، هغه سره اړین شو. شیخ څنګه جواب؟ نو ایته ته مونږ چې اتفاق په دې چې سره په یو سره، نو چې یو سره بیا خدای غالبا دروغ دي ټول، چې یو سر دې په سوزینو کې د سر یې خو دې شي ته حسین رضی الله سر مبارکي سي تاریخي خبره نشته.
او داغه د بدن په باره کې علما دا وایي کوم چې محققین چې ښکاری دي سو نږدې خبره ده چې هغه په کربلا کې ښخ شي. کربلا چې کوم ځمکه ده هلته ښخ شي. خل غرض ده چې کله یزید رحم الله ته پته ورغی چې حسین رضی شهید شي سخت خپه شو او بسترو کې اوخ کړل او په جړا شو او امر یو کو چې دوی چې کومې زنانه دي کوم ماشومان دي هغه دي خبا عزت مدینه ته واپس بلکې سیرت کې راځي چې دا غوي زنانه عبید الله ابن زید مخبل با عزت واپس ولېګره. عبید الله ابن زید دا کار کړو چې غوي زنانه بالکل با عزت ګوره حالانکه هغه څومره خبيث انسان دی. هغه خبيث ګورم دا کار نه کړی چې دا غوي زنانه بي عزت کړی. هغه دا کار نه کړی. وګوره دې مونږ چې کوم د کربلا واقعو په کې څومره الټه دی بالکل هغه. او دې کو عبید الله ابن زید دا کار نه کړی. او بیا یزید ته چې دا خبره وسه په دې خبر مې سخت خپه شو او ما خو دې ته نه ویل چې ته مړک. ما خو دې کوفی ته دې لپاره لګلو چې ته وګوره چې دا حسین رضان سوي دې څه غواړي دې څه مطالبات دي هغه وګوره بیا ما ته وایه. ما خو دې ته نه ویل چې ته مړک. هغه د رسول صلی الله علیه وسلم نو شه دې څنګه ما ویل چې رسول نو شه مړک. او د یزید مبارک خلک په درې فرقو کې تقسیم شوي. اولنۍ فرقه ده چې داغه لپاره سخت تعصب کوي او هغه اولیاء الله او پاک انسانو او لمنډه د اسمان نه راکوز کړي. دا متعصب خلک دي. دوی څه کوي د حد نه وړي. دویمه فرقه کومه ده د په خلاف کې لګیایي تر دې چې په دبانې لعنتونه او په دبانې د کفر فتوی لګي او دې منافق په ظاهر کې مسلمان او په باطن کې کافر. دوی د حد نه کم یو کو دوی په باطن. دریمه فرقه چې کومه حق پرسه فرقه ده هغه سوي دا یک ساتي ګوره د زمانه خلینه کم ټکی جوړه ساتي. یزید رحمه الله په انسانانو کې یو انسانو دی موافقت خو کوي کنه او د انسان نه غلطیانی کی غلطیانی دغه نه غټي غلطیانی شي غټي چې باغې باندې زمونږ د زړه سورې شه دی او خپه دی چې د ظلم دولی کړي غټه غلطي واقعه الحر په مدینه کې چې کوم کسان وجلې شي واقعه په سیرت کې راځي الته تفصیل ووري. عبد الله ابن زبیر رضی الله عنهما په حرم کې وجلې شوی دی په مکه کې. ولي وجلې شوی په حرم باندې عملی شوی دی ولي شوی دا ټول د غلطیانی خو د دې غلطیانو د لاسه موږ کافر کولای نشو. نو موږ سوایو دا ګورې زموږ عقیده ده. یزید رحمه الله مسلمان دی د اوچت انسان زوی د معاویه رضی الله عنه دا دغه زوی او غلطیانی ته ډېری شوي دي غلط کارونه کړي دي ظلمونه دي شوي خو موږ نه په هغه باندې لعنت وایو نه دغه د جهنم دپاره ګواهي ورکو. او ولې موږ هغه پسې ولې خبرې کوو؟ رسول الله لا تسبوا الاموات په مړو پسې خبرې مه کوئ فانهم قد افضوا الى ما قدموا هغوی چې څه لیکلي به یې پسې تللي دي. یزید رحمه الله که په مدینه کې خلک وجلي دي یا دغه سره ظلم کړی د عبدالله ابن زبیر مسله ته مخامخ شوی دی کنه څه چې ښه فیصلې هغه به الله به کوي د الله نه ښه فیصله څوک کولی شي نشي کولی خو په ظاهره کې هغه مسلمان دی او د مسلمانانو خلیفه تیر شوی. او عجیبه حدیث ته په حدیث کې راځي بخاری کې دا حدیث ته اول جيش يغزون مدینه قیصر مغفور له. اولنې لخر چې قیصر ته بزي قیصر خار به قبضه کوي د کافرانو به دي هغه الله بخلی دي او د دې لخر امیر چې دی یزید ابن معاویه. نو اوس موږ په دې بسنګ خبرې کولای شو. بخاری کې دا حدیث دی او د دې لخر امیری معاویه رضی الله عنه خپل زوی ور کړی و او موږ راغلی یره یزید ظالم فاسق فاجر سم یزیدی او سم دي بلکې د دې نوم سره دښمنی ده زمونږه او زموږ ټول ځای نصیحت چې چا بچی کی کوشش دا کوي چې یزید مو لګیدي په دې کې دوه فائدې. اولنۍ فائدہ دا دروغ بخکارش یزید رحم الله باندې کوم دروغ زموږ په معاشره کې جوړ شوی دي ابا ختم خلکو ته پته وي یزید دې سره. دویم د یزید نوم چایلې کنه د یزید په شیعاګانو باندې دې ور لګ دي چې تاسو مکو کشیه ته قاره خبيث رافضي ملعون دغه په مخ کې د یزید نوم ماله دغه په مخ کې د معاویه رضی الله عنه نوم ماله دغه په مخ کې د ابو بکر نوم ماله دغه په مخ کې د عمر بن الخطاب نوم ماله دغه په مخ کې د عثمان بن عفان نوم ماله ولا فکر چې خپل معاشره کې د یزید نوم عام غلطي خبرې دي ظالم دی لکه د یزید په شان
او دا کارو کو یزید بشان دا خبره نه کول پکار بلکې خلاصه القول لنډه خبره ده څنګه چې امام زاهبی رحمه الله ویلي وي نه بس کنزلی کو بدی ردی وای او نه دغه دي صفاتونه کو چې بس بالکل ګناونه نه پاکو غلطیاں دي شوی دي ظلمونه دي شوی خو دې مطلب دا نه چې هغه کافر شو ظلمونه مطلب حالانکه دغه په وخت کې صحابیان وو دي صحابو په خپل نه کافر کړي نو موت تاسو کې کافر وو موت سره د تاکشي چې کافر وو نشي کافر کوله دا لنډه واقعه و د میدان کربلا یا کربلا په زمکه باندې چې شیو ما په اختصار سره خبره تاسو سره نقل کړه ټیم تاسو زیات واغستو خو بیا هم ګوره واقعا موږ تفصیلا بیان نکړه ان شاء الله کبه چې الله توفیق راکړي دا واقعا به په یو څو قسطونو کې بیان کو هغه بیا چې الله موقره کړ خدای مې دې لپاره ته وسوي چې عاشورا روانه ده نه خپل کور کې خپل خزي ته خپل بچو ته خپل خپلوان ته ګوره دا واقعا ښکار کړي چې کربلا کې چې ظلم شوی دی د حسین رضی الله عنه سره او په کربلا کې چې کوم ظلم د حسین رضی الله سره شوی دی هغه په خپل شیعاګانو کړي او دا اقرار شیعاګان په خپل کوي عبید الله ابن زیاد زمونږ غټ دشمن دی او زمونږ سره دشمنی ده د زمونږ دین او زمونږ ایمان دی او یزید رحمه الله چې دی نه بالکل اسمان ته رسو چې هغه د ګناونو پاک ته بالکل منوج راغنه ظلمونه شوی او دام نه وایو چې هغه لعنتی دی او هغه ظالم او فاسق او فاجر او شراب به اسکرو نشي تماشې به کولې دا ټول غلطي خبري او دام نه وایو چې په کربلا کې کمزې کې چې وګټو چته دا وي کمزې کې چې وګټو چته دا لاندې به ویني پرتی وي او دې دې دا کیسه کنه یو ګټو به وي ولور نکړي یو ګټو به او چې کله دا خبره وګوري کنه هغه په دې شي आवाज کینه کوي هغه په خوګ आवाज کوي او یو ګټو به ولوي ور نکړي چې دا وي بس هغه بزن شروع او چرته به دا خبيث ته کوم چې په سټیج باندې نه شي کنه دې به چرته ویل نه چې ځان وایي د شیعاګانو عالم به چرته ویل نه چې ځان د عاشورا په ورځ وایي خو د عوام ټول مې دکړو دا خدای چې د عوام دي چې ځکه دې عوام دې حق بیان حق نه مني دا کربلا حقیقت ته خدای عاشورا حقیقت ولې به موږ روجنی شو ځکه چې بدغه ورځ موسی علی السلام له الله نجات ورکړي او فرعون الله تبارک وتعالى بدغه ورځ موږ د الله شکر وباسو او دا روجنی شو نو دا روجونی صفات نشي تیر شي کال ګناونه په الله بخي غوره طریقه ده غوره چې نهمه لسمه او یو لسمه ونیسي نهمه لسمه یو لسمه نه بدی کې بدای چې عاشورا رسول الله صلی الله علیه وسلم نهمه ولسمه ویلي نهمه خو دې لپاره چې يهود مخالفت وشي او لسمه عاشورا نو د يهود مخالفت مو شو عاشورا مونږ شو د بل چې کوم ونیو حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنه روایت کې راځي پای کې دا مو شو چې يهود مخالفت وکړي مو شو او هغه میاشتې غدري ورځې روزي چې هغه ونیو شو په دې بس دویمه درجه ده چې نهمه ولسمه ونیو شي نهمه ولسمه بلکې ډېر علما دې له ترجیح ورکړي خو کو دې وسړي نه نهمه پاتیش او لسمه نولي او بیا ورته پته ولې چې يهود مخالفت نه علماوي دې بیا لسمه او یو لسمه ونی ځکه چې غرض دي چې يهود مخالفت دي او به ټول لاندې چې کومه درجه ده هغه درجه صرف لسمه ونی شي خو غوره طریقه ده چې انسان درې ورځې روزي ونیسي بلکې سنت طریقه ده چې په محرم کې چې څومره روزي نیوي شي ونیسي نو چې غدري دې بګونی غوره دا ورځ چې ته ورځ ده الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي د حق د ویلو او الله سبحانه وتعالى دې په کوم ځکه چې اهل سنت والجماعت ولې سنیان دي او د رسول صلی الله علیه وسلم سره مینه کوي دغه په مذهب باندې مضبوط دي الله دې دغه حفاظت وکړي او الله دې شیعاګان تباہ او برباد کړي او کم چلونه چې هغه جوړي د سنیانو خلاف الله دې هغه چلونه په غوي باندې را واپس کړي او الله دې زموږ د خويندو درونو حفاظت په هر زمکه په هر علاقه کې چې الله دغه حفاظت کوي چې شیعاګانو یو غټ تخطیط شروع کړي د سنیانو د ختمولو لپاره او ان شاء الله حق بغالبي وحق بالقيامة پوری واضحي هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.